بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د حقوق پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي المنز قائموي کوم روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې لتان مخکې نازل کړی شوی او پر هغه ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا سه خلق د خپل رب له لوري په سم لار دی او هغوی بری موندونکي دي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغوی وویروي یا یو نه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیسته خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغوی سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون له هغو په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب ده وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مکوئ نو هغوی هم دا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون پام ولرئ په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او
کله چې هغه ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړای دی همغه ستاسو هم ایمان راوړي نو هغه هم دا جواب ورکړ چې آیا موږ د کم عقلانو غوندي ایمان راوړو فهم لري په حقیقت کې خود دوی په خپل کم عقلان دي خود دوی نه پوهیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړای دی او کله چې په ګوخه ځای کې له خپل شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسو سره یو او په دې خلکو ملنډي وو الله په دوی ملنډي وهي او دوی ته په خپل سرکشي کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهي اخیسته ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه ده او دوی هیڅ کله په سم لار نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټول شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پریږدي چې په ترګمویو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري صم بكم عمي فهم لا يرجعون دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپل ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لبرېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي کله چې یو څرنا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترګمې پرې خورېږي نو ټپ درېږي که د الله خوښه وای نو له هغو نه به د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوړه کړئ چې ستاسو او لستاسو نه د مخکنیو تیرو شو خلکو ټولو هستونکي دی ستاسو د نجات هیله یوازې په هم دې توګه کېدای شي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما غزات چې ستاسو لپاره زمکه فرش وغوړوله اسمان چت جوړ کړ لپاسه وبره وورولې او په هغه سره هر ډول حاصلات راوېستل تاسو ته روزي ورسوله نو کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان منګيري وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
به وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسو په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې مونږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران راوبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسو رښتینی یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسو دا کار ونه کړو او یقیني ده چې هیڅ کله به یې ونه شئ کړای نو وویریږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړل شي نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نه کوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم لاره ښیي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوړه کوي په داسې حال کې چې تاسو به روح وي هغه تاسو ته ژوند درکړ بیا هغه تاسو ساخلي بیا هغه دوهم ځل تاسو ژوند کوي بیا د هغه لوري تاسو ورګرځیدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فما غزات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل
بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه یې برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستاره رب پرښتو ته ویلی و چې زه په ځمکه کې دی خلیفہ پیدا کوونکی او ارزو کړای ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او ویني توی کړي. ستاله حمد و ثنا سره تسبیح او ستال پر سپیڅل ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله و فرمایل زه پر هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له ورسته الله آدم ته د ټولو شیانو نمونه وښودل. بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل وی ویل که ستاسو دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفہ په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نمونه وښیي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غوارزو کړل نیمګړتي انا پاک خو یوازې ستاسو ذات دی. مونږ خو صرف دومره علم لرو چې تا مونږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهیدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نمونه وښیه. کله چې هغه ته د هغو ټولو نمونه وښودل نو الله و فرمایل ما تاسو ته نو ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهیږم چې له تاسو نه پټ دي. څه چې تاسو ښکارا کوي هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوي پر هغه هم زه پوهیږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړي نو ټول سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپل لویي په غرور اخته او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ. تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار د هغه توبه قبول کړه بشک چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونږ ویل چې تاسو ټول دې ځای کوشي بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغه باندې به څه ویره او غم نه وي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او څوک چې د دې منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغه دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغه همیشه اوسيږي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ای بني اسرائیلو لکه پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسو مې لورولیو لما سره چې تاسو کوم تړون هغه تاسو سره ورسوي نو زما چې له تاسو سره کوم تړون هغه به زه تر سره کړم او یوازې لمانه ویریږي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون او ما چې کوم کتاب لګلای دی پر هغه ایمان راوړی دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوانه موجودو د دې عمل تر ټولو د مخه تاسو ورڅخه انکار مکوئ ولګ بیا زما آیاتونه مخه څوي او زما له غضب نه ځان وساتئ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون باطل ته د حق جامه مو راغوندي او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مکوئ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين المنز قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم له هغو سره ټیټ شئ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تاسو خو نور ته د کې لارې غوړه کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروي په داسې حال کې چې تاسو کتاب لولئ آیا تاسو له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون فالصبر او المنزه د الله مرسته وغواړي په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی مګر په تاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځي دونکي